اللذین اخای مونږ ته هغه دوه کسان اضلانا من الجن والانس چې ګمراه کړي مونږ د پیریانو انسانانو نه نجعلهما چې وګرځو مونږ دغه دواړه تحت اقدامنا لاندې د خپو خپلو نه لیکونا من الاسفلین دې دپاره چې شي د ذلیلانو نه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. ور دې مخکې آیاتونو کې الله رب العالمین د هغه خلکو حالت ذکر کو چې د قرآن کریم نه به خپله به ورته غوږ نه خو د نور خلک به ته منې کول د هغوی څه حالت ذکر شو یو تمنا یې ولا ذکر کړه اوس د هغې مقابل کې الله ذکر کوي د دې صورت په اول کې د قرآن کریم 9 صفات موږ ذکر کړي سو باغی کی اتم و نهمو غالباً چې بشیرن و نذیرا قرآن یرم ورکی لیکن سم ورکی د خوشحالی خبرم کوي نو دا مخ کی یره وکنه وس دلته ذکر کوي چې قرآن ګوره بشارتونه ورکی زیرم ورکی نو وس زمنګ استاسو حالت الله ذکر کوي هغه خلک چې دوی قرآن ته غوږ دي د دې درس له راځي او دې ته کیني او د دې قرآن سره په دې زړه کې خالص مینه محبت هغوی له الله څه ورکوي هغه بل حالت خو د هغې خلکو ذکر اوس الله وایي دې خلکو له به څه ورکو مفسرینو ذکر کړي دي وایي که اولیاء الله پیژنې نو دې آیت کې الله د اولیاء الله تعریف کړی دی اصل کې ولی دې ته وایي ولی دې ته نه وایي چې شین پړګې او شنې جامې اچولي او خپې بله خپې ګرځي او کړی په خپو کې اچولي او حق او حق چغې وایي او سګرټ یې په خوله کې نیولي او یاره وایي دا رسېدلی ځوان دی د الله لوی ولی دی دې ته ولی نه ویلی کېږي اولیاء الله دا دي کوم چې قرآن اوس دلته ذکر کوي مفسرین وایي دې کې د اولیاء الله تعریف دی نو الله وایي ان الذین یقینا هغه کسان قالو چې وایي دوی ربنا الله رب زمونږ الله دی اولنۍ خبره دی که رب قرآن خی سړي ته کنه رب زمونږ الله دی ربوبیت مني خو تش په خوله باندې خو کار نه کېږي چې یو سړی تش د خولې وینا نه کاپي کېږي د زړه عقیده ورسره به دا ساتي څنګه چې ربوبیت مني داسې به الوهیت مني رب معنی څه ده د دې ټول عالم نظام چلوونکي الوهیت دې ته وایي چې د بندګۍ حقدار هم همدغه دی خو صرف په خوله نه ثم استقامو بیا کلکي په دې وینا خپله باندې د خپل وینا باندې د تر مرګه قایم ولاړي چې رب زما صرف الله دی الہ زما صرف الله دی د هغه سره هیڅ څوک شریک وغیره نشته دې ته وایي استقامت په خپل وینا کلک ودرېدل د دې استقامت ټکي په باره کې علماو بلکې د خلفای اربعه چې کوم دي ابوبکر عمر عثمان علی رضی الله تعالی دې مختلف تعریفونه ذکر کړي چې استقامت څه ته وایي دلته الله ویلي کنه ثم استقاموا یو حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو صحابي راغلی ویل یا رسول الله د دې اسلام په باره کې راته لنډ او مختصره خبره وکړه چې زه بیا د بل چا نه تپوسونه نه کوم صحابه ډېر ساده خلک وو اوس ویل داسې یو خبر راته د اسلام په باره کې وکړه چې زه په هغې عمل کوم چې بل چا ته مې ضرورت نه راځي او به جنت ته لاړ شم نبي علیه الصلاة والسلام خبرې چې کوم وي هغه جوامع الکلمې ورته وي دو الفاظ به استعمال کړل خو هغې کې به سم دا ټول دین ناګیر کړو لکه دا الدین النصیحه والا حدیث چې کوم دی په دې کې هم ټول دین الله نبی علیه السلام راګیر کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ډېر جامع الفاظ وي به 2 لفظ یې ورته ویلي وایي په دې عمل وکړه نو جنت ته به ورسې ورته ویلې قل آمنت بالله ثم استقم آمنت بالله ووایه او بیا په دې خبره باندې څه ودرېږه کلک نو کوم خوا به ځي یعنې څه مطلب خو چې ایمان کې داخل شي نو د ایمان چې کم شرایط دي خو دا ټول به منې که نه چې دا دې ومنل نو پخپله به کوم خوا ځي جنت نو استقامت ضروري دی دې وجې نه علماو لیکلي دي وایي الاستقامت خیر من 1000 کرامت وایي استقامت دا غوره دی د 1000 کرامتونو له
د کرامت چې کوم د پیر وغیره یا د یو حق پرست ولی نه ثابتېږي. وایي د زر کرامتونه د استقامت څه دی دا دې وجې نه کوم چې دا نیکان صالحان اولیاء الله او پیران تیر شوي نیکان یو خو دا جومات کې سرکونډۍ اړی دا نه دا خو هسې ګپ شپ دی کوم چې نیکان هم دی اولیاء الله کې پیرانو کې شته نو هغوی باقاعده لیکلي دي په کتابونو کې خاص کر ملا علي قاري رحمت الله علیه لیکلي دي وی ولی له پکار دي چې دې ځان کې استقامت پیدا کړي او د کرامت نه دې ځان لرې ساتي ځکه کرامت دا خو یو پټ شیز دی دا خو چاته پته د دې نه لګي هغوی مثال د حیض سره ورکړی دی څنګه چې حیض پټي دقه رنګ دا موی پټي نو دې وجې استقامت څه ته وایي نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د دې داسې معنی کوي هغه وایي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه د استقامت په باره کې رانقل دی هغه وایي استقامت دې ته وایي چې په سړي په هر عمل کې اخلاص پیدا شي چې ته هر عمل کې چې دې کې ستا ریاکاري او د چا د ښودنې دپاره نه وي دې ته وایي تر مرګه پورې چې ته داسې وچلېږي دې ته استقامت وایي د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نه استقامت په باره کې رانقل دي هغه وایي چې سړی په امر بالمعروف او نهی عن المنکر باندې پوره عمل وکړي چې الله درته وایي دا کوه پیغمبر وایي دا کوه هغه کوه چې الله او رسول دې څه نه منې کوي هغې نه ځانو منع که دې ته وایي استقامت او بیا عمر صاحب یو بله خبره کوي لکه د لومبړې په شان چې یو خبل خوا ټوپونه نه وایي بلکې په هره خبره باندې دې څه مضبوط دې ته استقامت وایي د علي رضی الله تعالی عنہ نه رانقل دی او استقامت دې ته وایي چې د الله سره هیڅ قسم شریک سړی جوړ نه کړي تر مرګه پورې ته داسې توحید په عقیده دې ته استقامت وایي او عثمان رضی الله تعالی عنہ نه رانقل دی هغه وایي چې سړي باندې کم فرایض الله مقرر کړي چې دا ټول ادا کوي دا د خلفاء اربعو نه تعریفونه دي خو د دې ټولو اصل کې یو مقصد دی خو هر یو الفاظ جدا استعمال کړي او مقصد څه دی دا تفسیر سمعانی ذکر کړي او مقصد دا دی چې ستا اول خو عقیده د توحید برابري عقیده د توحید برابره د قولا او عملا تر مرګ پورې ته داسې پاتې شي عقیده دې برابره د عمل هم د پیغمبر طریق بد دې اصل کې څه ویل کېږي استقامت د الله نبی چې صحابي ته وایي چې آمنت بالله وایه ثم استقم بیا په دې باندې څه وسیږه آمنت بالله کې عقیده د توحید ده که نه د الله سره به شریک نو داسې استقامت چې در کې پیدا شو نو بس الله د لګورې جنت درکوي نو الله وایي ان الذین قالوا ربنا الله یقینا هغه کسان چې وایي دی ربنا الله رب زما الله دی ثم استقاموا بیا په دې خپله وینا باندې کلک ولاړي نو اوس د دغې خلکو دپاره په دې آیاتونو کې 8 بشارتونه الله ذکر کوي دا د قرآن کریم والا دپاره لوی زیری دی اول تتنزل علیهم الملائکه را کوزیږي په دوی باندې ملائک د داسې خلکو خواله څه راځي ملائک د دې درې وجې دي یو څه مطلب چې کله د زنکدني په دغه وخت کې به دته څه حاضرېږي ملائک نو ملائک ورته دا خبرې به کوي دا مخکې راځي یو په دې وخت کې درې خبرې ورته ملائک کوي دویم په دې قبر کې دننه په دغه وخت کې به هم دله څه راځي ملائکی که نو هغوی به دغه ځای کې مرتدا درې خبرې کوي دریم باس بعد الموت چې کله د قیامت په ورځ د قبر نه راپورته شوي په دغه وخت کې به ملائک تا سره څه کوي مدد به کوي تنزل علیهم الملائکه نه مراد مدد د ملائکو دی او په دنیا کې هم کړي لکه په بدر کې او په احزاب کې صحابه سره کړي مددونه کړي دي دا چې چا ویلي چې په حقیقي معنی چې رب مې الله دی او په دې خپله عقیده دی بیا کلک پاتې شي نو د هغوی دپاره دا زیری دي نو ملائک ورته څه وایي الله تخافو مه یریږئ د زنکدن په وخت کې ورته ملائک به ورته څه وایي سم خیل دی هغه ملک چې ستا نه روح وباسي هم تا ته څه ووایي مه یریږه نو بیا یره داسې شي ده څومره ښایسته زیری دی دویم ولا تحزنوا او مه غمجن کیږئ مه خفه کیږئ څه مطلب ګورې د دنیا فکر سوچ رانه ولې مخکې ډېر ښایسته ځای ته روان دي دریم وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون او خوشحاله شئ بالجنة په هغه جنت سره کنتم توعدون چې تاسو یې وعده شوې ده
د مرګ په وخت کې د زیری د څه درکوي د جنت په قبر کې زیری د جنت چې قیامت ورځې ته راپاسي نو زیری د جنت څومره ښایسته زیری الله ذکر کړي دا د هغه خلکو دپاره څوک چې قرآن ته کیني او قرآن اوري مخکې بل نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخره منګه دوستان ستاسو په ژوند د دنیا او په آخرت کې ملائک د سړي دوست شي نو بس د دې نه ښه ملګری بل شته دی نو دوستانې درې طریقې درته ما ذکر کړي بل جنت ته بوتلې که نه ملائک تر هغه وخته پورې به تا سره چې کوم خوی نه بوتلې جنت ته لاړو هلته پکې اوس داخل شي اوس د جنت کې دننه درته دا اواز کېږي ولکم فیها ما تشتهی انفسکم او ستاسو دپاره په دې جنت کې هغه څه دي چې خوښوي دا نفسونه ستاسو په دنیا کې به سړی د نفس د خواهش نه خو ځان بچ ساتي که نو دلته د ځان بچ ساتلی د نفس پر د ډېر خواهش مخې ته کو تا به ویلې چې نه الله نه یریږم هلته به د الله د نفس خواهش به یې څه کوي پوره کوي هلته به پوره کېږي خو دنیا کې به د ځان لږ بچ ساتي هر ارمان دا ورپسې وي ولکم فیها ما تدعون او ستاسو دپاره په دې جنت کې ما هغه تدعون چې تاسو یې ارمان کوئ تدعون معنا ارمان هلته چې د څه ارمان وکړو یاره په دې زړه کې دې راله چې اوس مې لږ سیوان خوړلی وی نو سمدست په درته څه کېږي یو ګوټ شراب مې څکلی وی نو سورة الواقعه کې راځي چې هلته غلمان دي او قسم هلکان دي د دې شرابو دپاره الله هغه مقرر کړي چا څه به جامونې چا څه ګیلاسونه بیاکواب و اباریق و کأس من معین چا سره به ګیلاسونه چا څه جګونه او چا سره پیالې غټې غټې دې کې به شراب خو داسې شراب معین چې خالص دي الله وی لا یصدعون عنها ولا چې د وسکل سر در باندې نه راولي سر چکر نه راولي ولا ينزفون الټۍ وغیره به هم ته نه کي ښه مزېدار او دام نه دي چې لږ دي ختم بشي هلته یې څه بهیږي پوره نیرې بهیږي او د دې ځای نیر خو نه دی چې نن یې بند کړي او بخار نشته میاشت پسې راپرېږدي خو د جنت نیر دی صیبه نو هلته ما تدعون چې څه دي ارمان یې الله به یې دله پوره کوي حدیث کې راځي او کس به یا الله زما د زمیندارۍ سره ډېر شوق په دنیا کې دا مې ارمان دی چې دلته هم زمینداره وکړم دا ارمان به یې پوره په یو ورځ کې دی به تخم کري د دې غرونو نه غټ غټ به یې غنم راوخلي او به یې مري به الله به ورته وایي اوس وایه په دې ډیري باندې څه کې هغه ارمان به ولې څه کي یو د نسوارو ارمان دی هلته نه پوره نسوار ورې دا شیزونه هلته نشته د نشې شیزونه دلته نه د ځان منع کوي هلته به بیا څه کې ټوپونه به بیا راوي نسوار سیګرټ چرس افیم دا شیزونه حرام دي د دې دغه ارمان نشي نور دی الله هر ارمان پوره کوي ځکه وی دا اخرې اتم بشارت دی نزلا ملمستیا ده دا لفظ دلیل کې چې هلته ملمستیا ګورې همیشه ده د جنت ملمستیا دا نه دنیا کې چې ملما راشي یو ورځ هم ښه قدري په دویمه ورځ هم ښه قدري په درېیمه ورځ هم ښه قدري په څلورمه ورځ دال دا وله پاخه کې ګوپي وغیره هم په ځان پوه شي چې بس حالت مې نور خراب دی نو بس بیا لاړ شي د جنت ملمستیا همیشه ده هلته بس همیشه نعمتونه د چا د طرفه ملمستیا د من غفور الرحیم د هغه ذات د طرفه چې بخښنه کوونکی مهربان څه مطلب غفور الله چې ملمستیا درکوي خو ګناهونه یې درته معاف کړه که نه دی الله دې زمونږ نصیب کړي نو دې وجې نه دا د قرآن والاو دپاره دا اته غټ زیري دي نو کوشش وکړئ نور مسلمانان هم ځان سره په دې خوشحالیانو کې څه کوي شریکي کوي لږ دعوت چلوئ ښه د ورځې چې د یو کس ته ویلې چې بېګاله او ما سره درس لځئ ښه په پسته اوس دا الیکشن بیا را روان دی که نه دې دپاره کور په کور ګرځو که نه ګرځو دوستانې خلکو سره د وس نه ورته خاندو را خاندو دوستانې جوړو چې سبا به وله ورځمه د الله د قرآن د درس دپاره تعلق جوړ کړي خلک دلته راولئ وقال الذين كفروا وای اغ کسان چې کافران دي لا تسمعوا لهذا القرآن غوږ مږدئ دی قرآن ته والغوا فیه او شور جوړوئ په بیان د دې کې لعلکم تغلبون لپاره د دې چې تاسو غالب شئ فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا خامخا وبسکو مون کافرانو ته عذاب سخت ولنزینهم خامخا سزا به ورکو دوی ته اسوا ناکاره سزا
الذي د هغه عملونو کانو یعملون چې دوی کول. الله وی ذالک جزاء دا سزا د اعداء الا د دشمنانو د الله النار چې اور د جهنم دی. لهم فیها دوی و په دغه اور د جهنم کې دار الخلد کور د همیشوالی دی. جزاء الله سزا د بما کانوا بآیاتنا یجحدون په سبب د دې چې ودوی د آیاتونو زمونږ نه انکار کو. وقال الذين كفروا وبوای هغه کسان چې کفر کړي ربنا ای رب زمونږه ارنا اخای مونږ ته الذین هغه دوه کسان ادولانا چې ګمراه کړي مونږ من الجن والانس د پیریانو د انسان نه نجعلهما چې وګرځو مونږ دغه دواړه تحت اقدامنا لاندې د قدمونو خپلنا لیکون من الاسفلین دې د پاره چې شي د ذلیلانو نه. ان الذين قالوا يقينا اغا کسان چې وای ربنا الله رب زمون الله دې ثم استقاموا به پر خپل وینا باندې پاخ کلک پاتې شي. الله وی تتنزل عليهم الملائکه را لېږو مونږ د دوی خواته ملائک ورته وی چې الله تخافو مېریږئ ولا تحزنوا مخه پکېږئ په دنیا پسې و ابشروا خوشحاله شئ بالجنة التي كنتم توعدون په هغه جنت چې تاسو وعده شوې ده. بل ورته وی چې نحن اولیاؤکم منګه ملګري ستاسو دوستان ستاسو په ژوند د دنیا او فی الاخرت او په آخرت کې. په جنت کې ورته وی چې ولکم فیها ستاسو د پاره په دې جنت کې ما هغه څه دي تشتهی انفسکم چې خوښي نفسونه ستاسو ولکم فیها او ستاسو د پاره په دې جنت کې ما تدعون هغه چې تاسو ارمان کوئ. نزلا دا مل مستعاد من غفور الرحیم د هغه ذات د طرفنا چې بخنه کوونکې او رحم کوونکې دی.